غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه على كل معلمينك إله العالمين أي خاتم في السماء والأرض عزرة إمام رباني السمر كان رخاج باقي الله صبر كان رسمر شاهي ولا شاهي نقص السماء الله وحيد يرشدي ويزم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أزين شهر أدلة الشرعية هيج دليل مثبت أحكام الشرعية لم يتوانت شد إلهام مثبت حل وحرمة نبوة وكشف أرباب باطن إثبات فرض وسنة ننمايد نفا كشف سر إثبات فرض وسنة كده ليس أو إلهام مثبت ده حكم جولة ليس. أرباب ولاية خاصة يا عامة أرباب ولاية خاصة يا عامة مؤمنان در تقليد مجتهدان برابرا ولاية خاندان دا أرباب دا ولاية خاصة دي أغا كمالات دا ولاية خاصة دا ولاية نبوات و دا كمالات رسالات كمالات چتر لاسا کلی خلق یا عام مسلمانان دا ټول په تقلید کې د مجتهدان سره یو شي لکه څونه چې پر عام مسلمانان تقلید مجتهدان لازم و پر هغه باندې هم دغه لازم دي. کشوف الهامات ایشان را مزیت نمی بخشد و از ربقه تقلید نمی بر آراد. کشفونه و الهامونه دیتا سبا لبدوالی نور کی پا دا غباره که دا احکام شرعیو او نیا دا ربقیت دا تقلید را پورتا که نیا دا تقلید دا تقلید دا ربقیت دا پا غاره که چاچی دا غصه خدیخ پل سرنسی استکوالی. ظنون و بستامی و جنید و شبلی با زید و عمر و بکر و خالد که از عوام مؤمنان در تقلید مجتهدان در احکام اجتهادیه مساویاند. ظنون صاحب و بستامی صاحب و جنید صاحب و شبلی صاحب و زید صاحب دا نور و طول سر برابر په تقلید که در احکام اجتهادیه آر مزیت این بزرگواران در امور دیگر است. هو دا در سرونون چې دا بزرگان چې دي دا بیا په نورو امورو کې مزیت لري بالا بدوالي لري. اصحاب کشوف و مشاهدات ایشانن و ارباب تجلیات و ظهورات هم ایشانن. خدای تعالی ښه کشفونه و مشاهدې ورکړي دي او ښه تجلیات و ظهورات پر دې باندې سوي دي. ایشانن که بواسطه استیلاء محبت محبوب حقیقی جل سلطانه از ما سوای او سبحانه و تعالی گسستان. دی مبارکان دي چې د الله جل جلاله محبت دول باندې غالب سوی دي چې ما سوا د الله جل ټول پر ایشي دي و از دي د دانش غیر و غیریت آزاد گشته او د غیر او د غیریت د دانش له ختم کړي دي نه ویني او نه په هتر لاس کې هغه نسيان د ما سوا تر لاس کړي ما سوا د خدای ته ټول ایر کړی. اگر حاصل دارن او را دارن و اگر واصلن او را واصلن دی که څه حاصل لري هغه دغه حاصل دي چې الله جوړ لاس ته راوړي دي او که واصلین دي نو د الله سره وصل دي. و در عالم به عالما و با خود به خودن په دې عالم کې دي اما خود دې عالم محبین نه دي ګویا کې د دې عالم وتلی دي با خود دي فرصت دي اما به ځان دي ځان ته خاص توجه نشته. اگر میزین برای او میزین که ژوندی دي نو د الله جهود پر ژوندی دي و اگر میمیرن برای او میمیرن که مرګ دي که ژوند دي ټول د الله تعالی د فار دی. مبتدیان ایشان مطلوب را بواسطه ای غلبه ای محبت در مرآت هر ذره از ذرات عالم مشاهده می نمایند
و هر ذره را جمیع کمالات اسمائی و صفاتی او مییابند. د دې انسانانو هغه مبتدیان یې چې وار دواره د دې په دې مسلک کې روان سوي هغو باندې د الله جل محبت دونه غالب وي چې د دې عالم په ټولو ذراتو کې په د هر ذره کې دی مشاهده کولی شي او هر ذره د دې عالم بیا هغه جامع د ټولو کمالات اسماء او صفات پیدا کوي. یعنی ګویا کې په هر ذره کې کمالات د اسماء او د صفات د خدای تعالی موجود دي. هر ذره هغه مظهر د کمالات د اسماء او د صفات د خدای تعالی بولي. هر ذره ته چې وګوري هر شی ته چې وګوري نو د په دې رقم نور ته ګوري د په دې شکل ورته ګوري چې دا ګویا کې انداره ده او د الله جل صفاتونو او کمالات په دې کې ظاهريږي. د توجه ټول هغه عکس ته د کوم شي چې انعکاس پکې کوي. از منتهیان ایشان چی نشان دهد که بی نشانن. د منتهیان څه نشانی درته وایم دا و نشانی نسته. قدم اول ایشان نسیان ما سوا است. په اول قدم کې دی ما سوا د خدای تعالی ټول هیر کړی دي. از قدم ایشان چی و نماید که بیرون از آفاق و انفس است. دوم قدم د دې بنو هغه څه بیان درته وکم چې هغه د آفاق او د انفس و یعنی د دې عالم څخه د امکان متعلق خبره ده. الهام ایشان راست و کلام با ایشان است. هم دې ته الهام کیږي هم خبره الله جل سره کوي. اکابر ایشان علوم و اسرار به توسط از اصل اخذ می نمایند. عددی اکابر چې دي هغه لوی مشران هغه علوم و اسرار الهیه به له توسط څخه د یو چا د اصل څخه اخذ کوي. یعنی هغه د الله جل جلاله طرفه څخه ودی ته شوونه کیږي الهام ورته کیږي. و در رنگ مجتهد که تابع رای و اجتهاد خود است ایشان نیز در معارف و مواجید تابع الهام و فراست خودند. لکه مجتهد چې د خپل رای او د خپل اجتهاد تابع دی د بل چا په رای او په اجتهاد پسې نځي نه دغه تقلید کوي. دی بیا په معارف او په مواجدو کې خپل د الهاماتو تابع دي. کوم معارف او وجدونو یا کوم مقامونو او حالونو چې نور بیان کړي دي نور اولیاء بیان کړي په هغه پسې نه پسې خپل الهام او فراست الله تعالی دې تور کړي دي ته نوې معارف نوې مواجد نوې حالات دې ته را روان. حضرت خواجه محمد پارسا قدس سره نوشتن که در افاضه علوم لدنی روحانیت حضرت خضر متوسط است. د مبارک لیکلی دی خواجه محمد پارسا صاحب چې کله چې انسان ته علوم لدنی نصیب کیږي د هغه افاضه کیږي نو دا روحانیت د حضرت خضر علیه السلام پکې متوسط وي. یعنی دا په توسط باندې کیږي. علی نبینا علی جمیع الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم. ظاهرا این سخن نسبت به ابتدا و توسط خواهد بود و معامله منتهی دیگر است کما یشهد به الکشف الصریح. نو امام رباعی سمر کوي دا خبره چې ده د مبتدین او د متوسطین د فاره ده. کاملین چې دي دغه معامله جلا ده هغه بغیر له توسط څخه د خضر علیه السلام اخذ علوم کولای شي. و مؤید این تخصیص است آنچه از حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس الله تعالی سره منقول است که روز بر سر منبر بیان علوم و معارف می نمودند. در این اثنا گذر حضرت خضر واقع شد. شیخ فرمود ای اسرائیلی بیا کلام محمدی بشنو. دا حضرت غوث مبارک څخه روایت شوی دی چې په منبر شریف باندې ولاړو نو ډېر عجایب حالات وو. خصوصا د وعظ په حالت کې ډېر عجایبات پیښېدل. یو خود د عجایبات صدا و چې د وعظ شروع کړي نو پر خلکو باندې به داسې جذب غالب شو داسې به په خلکو کې شر و شور پیښ شو. اکثر وخت په د وعظ د مجلس څخه جنازې پورته کېدل. یعنی دون اندازه به پر انسانانو باندې حالات غالب شول چې زارې به وچاودل مړه به شول. د په وعظ کې یو داسې اثر الله تعالی اچولی ډېر زیات مؤثر وعظ ده کوه.
او کله کله به داسې حالات پیښ شول یو وخت د وعظ په مابین کې دا وویل چې قدمي هذا على رقبة كل ولي من اولیاء الله زما دغه قدم چې دی دا د ټولو ولیانو پر غاړه باندې موجود دی په دې وخت کې چې د په وعظ ته کوم اولیاء ناس و ډیر کسانو تقریبا په د مشهور اولیاءو کې شل دېرش څلوېښت کسان دون اندازه ناس و دا کسانو ټولو د خپل سرونه داسې ټیټ کړل بعضې کسانو خپل سرونه داسې چې منبر چې ته نږدې وه د منبر چې زینې ته یې را نږدې کړل او خپل سرونه ورته ټیټ کړل چې زموږ پر غاړه دي او د ډیرو اولیاء کرامو روحانیتونه حاضر و هغو په روحانیت باندې خپل سرونه ټیټ کړل او ډیر کسان په دنیا کې په هغه وخت کې چې په دنیا کې په نورو مملکتو په هر ځای کې چې کوم اولیاء و مکاشفین اولیاء خدای تعالی جو د خبر هغه ټولو ته ورکشف کړل او هغه ټولو الله ته په خپلو ځایو کې سرونه ټیټ کړل یو سړی و چې هغه مشهور سړی و چې هغه سر ټیټ نه کړي چې سر یې ټیټ نه کړي ویدا چې سلب شو ویدا چې ختم شو دا پر منبر شي باندې وخت د حالت پیښ شو او بل وخت دغه حالت پیښ شو د مبارک چې په وعظ کاوه نو روحانیتونه د اولیاء کرامو به ډېر تلو راتله حتی د انبیاء علیهم السلام روحانیتونه به معلومېدل په هغه ځای کې بعضې اولیاء کرام به روحانیتونه به په هوا کې معلومېدل لکه په هوا کې چې قرار لري او موجود دي نو دې وخت کې وخت د په وعظ کې د حضرت خضر علیه السلام مبارک روحانیت یې ولیدی اڅوک چې وایي ژوندی دی حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی نو هغه وایي دی په خپل راغلی و اڅوک چې ژوندی نه بولي وایي د روحانیت و نو هغه تېرېدی یا په هوا کې د هغه روحانیت تېرېدی نو د مبارک بس د وعظ مابین کې ورته ویل چې ای اسرائیلي بیا کلام محمدي بشنو ای اسرائیلي راشه اوس د محمدي کلام واوره یعنی زه خو محمدي اولیاء اوسم ته د اسرائیلي اولیاء اوسې د بني اسرائیلو د اولیاء اوسې راشه اوس د محمدي اولیاء کلام واوره نو وای از این عبارت شیخ مفهوم می شود که حضرت خضر از محمدیان نیست از ملل سابقه است نو وای د دې عبارت څخه د شیخ د غوث مبارک معلوم شو چې حضرت خضر رضی الله عنه محمدیانو څخه نه دی بلکې د ملل سابقه وڅتی دلته د اشاره و خپل نظر ته وکړه د حضرت خضر علیه السلام او د حضرت الیاس علیه السلام په متعلق باندې اختلافونه ډیر دي خصوصا د حضرت خضر علیه السلام په باره کې د ډیرو زیاتو اولیاء کرامو رایه دا ده د ډیرو مشایخو رایه دا ده چې حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی او ژوندی به وي تر څو پورې چې دا امت موجود وي تر اخر زمان پورې تر قیامت پورې بیا چې اخر کې ټول انسانان پات کیږي نو دې مو پات کیږي د اکثریت اولیاء کرامو او د اکثریت علماو رایه ده خو محدثین مبارکان چې دي خصوصا حضرت امام بخاری صاحب مبارک د دې رایه سره مخالف دي هغه وفات شو دي دا نشته ده او دغه غیر مقلدین و دغه د دې زمانه بلاوی چې دي دا خو ټول مخالف دي دا خو ټول د افسانې بولی دا خبره ټولې نعوذ بالله دروغ بولی دا د اولیاء کرام خو ټول وایي چې موږ ملاقاتونه سره کړی دي د ډیر اولیاء کرامو څخه د ملاقات ثابت دي چې موږ ملاقات سره سعودي مجلس مو سره کړی دي او بلکې د مصطفی ډیر ځای کې رهبری را کړی ده حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی صاحب مبارک وایي چې هغه د نقشبندی شریف هغه د حضرت شاه اولیاء شاه نقشبند صاحب مبارک روحانی پیر مبارک دی حضرت شاه نقشبند صاحب مبارک چې په اویسیت کې یعنی په روحانیت کې د خواجه عبدالخالق غجدوانی صاحب مبارک مرید دی په ظاهر باندې په دغه عالم مشاهده کې
د عالمي د حضرت سید امیر کلال صاحب مبارک مرید دی او په روحانیت کې د حضرت خواجه الخالق زوانی صاحب مبارک مرید دی. نو خواجه الخالق زوانی صاحب مبارک وایي ما د نفي او د اثبات ذکر د کلمې شرفي ذکر دا ما ته حضرت خضر علیه السلام ښوولی دي. زه وایي په اوبو کې داخل کړم، اوبو ته یې راوستم، په حوض کې په اوبو کې داخل کړم، په اوبو کې غوټه شوم، هلته دا ذکر راته وشو او ما چې وڅه هلته د ذکر کوم. دا په دې خاطر باندې چې ورته حرکت ونه کړي او ستا باندې څوک پوه نه شي. خو هر سر چې پکې کې و هغه الله تعالی ته معلومه ده چې کوم سر و. خو حضرت خضر علیه السلام دغه ذکر چې پر دغه شکل باندې تر اوسه پورې چې نه په اثبات زموږ په طریقه کې ستا په دغه نقشبندي کې تر اوسه پورې دا د حضرت خضر علیه السلام تعلیم دی. حضرت خواجه خالق زوانی صاحب مبارک تعجب حالت دی. زه یو وخت په یو ځای کې په دریاب ته ورغلی وم، دریاب پر غاړه باندې ملګري ډېر سره ناست وو، مرم ناست وو. نو بیا داسې وارغلم د اوبو کې د دریاب ته داسې کار کار روان شوم. دریاب ته ورننوتم چې دا اوبه در د زنګنو پورې سولې در دغه اندازې پورې داسې روان یم په کراره کراره باندې. دلته ودرېدم نو داسې پیسې مې راپورته کړې دي، نور غیرت و همت خو نه و راسره. دلته بس ودرېدم دغسې مې دا دریاب ته کتل او که نفي اثبات ذکر چې مې شروع کړي. عجب خوند پکښې کې و. او دلته مې دا واقعه را په یاد شو د خواجه الخالق زوانی صاحب دې وخت کې په اوبو کې دا ذکر شوی پکې یو ډېر عجب کیفیت یې درلودی، عجب خوند یې درلودی. نو نه پوهېدم چې دا ما ته د دې قصې ډېر خوند راکړي که د دریاب خوند راکړي که په دا اوبو کې اثر وباله، خو زما سر نه خلاصېدي. خو مطلب ډېر ښه خاص کیفیت یو خاص خوند یو. نو بس دا ځای راته یادېدی چې دا خواجه الخالق زوانی صاحب مبارک په اوبو کې ذکر کاوه او دا دی په اوبو کې ذکر وکړي. بیا خوشاله شوم الله تعالی دا دی د اولیاء کرامو یو پیښې بیا موږ ته نصیب کړل. نو حضرت خضر علیه السلام دا د ډیرو اولیاء کرامو سره ملاقات شوی، د ډیرو اولیاء کرامو د ده څخه اخذ کړی دی، د ډیرو اولیاء کرامو استاد ګرځېدلی دی. نو تقریبا ټول اولیاء کرام پر دې باندې متفق دي چې حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی. یو چا چې څوک په خپل لیدلی، په خپل سترګو لیدلی، مجلس ورسره کړی، ورسره کښېنستلی، ناسته ولاړې ورسره شوي، نو هغه څنګه ووایي چې دا وفات شوی دی. حضرت امام ربانی صاحب مبارک هم په دغه نظر دی چې وفات شوی دی. په ټول مشایخ مبارکانو اولیاء کرامو کې صرف د امام ربانی صاحب مبارک نظر دا دی چې هغه وفات شوی دی. خود به هغه کسان چې د شاګردان دي، د محبین مخلصین دي، دغه ټول دغه نظر وي. خو دغه نظر د ده سره چې دی دا په اولیاء کرامو کې جدا نظر دی. دی وایي حضرت امام ربانی صاحب مبارک وایي چې وخت حضرت خضر علیه السلام او حضرت الیاس علیه السلام دواړه حاضر شول. دواړه چې حاضر شول بیا ما ملاقات ورسره وشو، پوښتنې مې ورسره وکړل او بیا مې د دوی څخه د دوی د ژوند د مرګ په باره کې پوښتنه ځینې وکړل. نو وایي دوی راته ویل حضرت خضر علیه السلام او حضرت الیاس علیه السلام نه وغږېدي، خو حضرت خضر علیه السلام وویل چې الله جل جلاله موږ ته داسې قوي روحانیت راکړی دی، زموږ روحانیت دغونه قوي دی چې زموږ دا روحانیت عینا هغسې حرکات او هغسې کارونه کولی شي لکه څنګه چې ژوندی کوي. موږ روحانیت په دې عالم کې ګرځي را ګرځي او ټول حرکات و سکنات و ژوند و زندګي ترتیب داسې دی لکه د اجسام، لکه د عالم اجسام.
دا ځکه زموږ روحانیت الله تعالی ډېر قوي ګرځولی یو خاص امتیاز یې ورکړی دی نو په دې خاطر خلک فکر کوي چې موږ ژوندي ځکه د ډېرو سره ملاقات کېږي او حقیقت دا دی چې موږ د هغه روحانیت دی نو دا د حضرت امام رباني صاحب مرګ خپل نظر دی خپل کشف دی دا د خپل کار دی موږ په دې شان موږ نه پوهېږو نو اوس دی وایي دغه تورو څخه د امام رباني صاحب غرض دا دی هغه خپل خبره چې ده کړې ده خپل د نظر تایید کوي وایي از این عبارت شیخ مفهوم می شود وایي د حضرت غوث صاحب مرګ د دې عبارت څخه دا وفهمیدل چې حضرت خضر از محمدیان نیست د محمدیان څخه یعنی نه دی ژوندی که چیرې دی ژوندی وای په دې امت کې وای نو خدای به محمدي ګرځېدلی وای حتما به پر نبی اسلام مرګ سره ایمان راوړی وای او دی به محمدي جوړ شوی وای نو دا معلوم ده چې محمدي نه دی از ملت سابقه است د پخوانی ملتونو څخه چون چنین باشد محمدیان را چه گونه واسطه بود عشان چې دا سو چې د پخوانی امتونو څخه نو بیا د دې امت د اولیاء د پاره څنګه واسطه جوړیږي پس محقق شد که علوم و معارف دیگرن ماورای احکام شرعیه که اهل الله به آن مخصوصا بیرته اصلی خبری ترالی و نو دا معلوم سو ثابت سول چې علوم و معارف دا نور شان دي سوا احکام شرعیه که اهل الله به آن مخصوصا چې اولیاء کرام په هغه سره مخصوص دي هرچند آن معارف ثمرات و نتایج این احکام که څنګه معارف ثمرات و نتایج د احکام دي هغه دغه احکام او نتیجې دي دغه احکام شرعي چې د پر ځای کړی دي نتیجه دغه معارف راوتلې دي مقصود از درخت نشاندن حصول ثمرات اوست مقصود له درخت څخه کښینول د مقصود از درخت نشاندن حصول ثمرات اوست چې درخت کښینوي نهال اجدي د څه لپاره د پر چې میوه ځین ترلاسه نو احکام الهیه چې څوک پر ځای کوي احکام د شریعت چې پر ځای کوي د پاره دغه چې میوه ترلاسه کوي میوه چې دي معارف او اسرار دي و تا زمانی که درخت برفاست ثمرات متوقع است و چون در اصلی درخت خلل رفت ثمرات معدوم گشت که څو درخت پر ځای باندې و د درخت ته اصل عبور کول د درخت ریشه فعال و درخت جوړو نو امکان د جسته چې میوه ډیره وکړي ثمرات امید ځنی کېدل شي او کچیر په اصل کې د درخت پر شو کې د درخت خلل راځي د درخت ریشه خراب شوی نو بیا ثمرات ما بین ځي نو کله شریعت ته تاوان ورسېدي احکام شرعیه د انسان څخه ضایع شول احکام شرعیه او ته خرابي ورسول پاغو کې به احتیاطي او سستی وکړل بیا به نو هغه معارف چې هغه ثمرات و هغه شان به خامخا پاغو کې خرابي راځي او نتیجه به خرابي بعقل باشد که درخت را ببرد و ثمرات را توقع دارد دا نو بیخی به عقل دی چې سړی درخت پرې کړي او بیا د ثمرات توقع ځکي چې درخت پر ځمکه رالوېدل چپه پرتای او توا وصل سیب راوکي دا نو بیخی دی بعقل فکر دی هر چند درخت را نیک تربیت کنن ثمرات وافر آرد هر څونه چې درخت ښه تربیه کوي هغه نه به ډېرې میوې درته کوي ثمره اگرچه مقصود است اما فرع شجر است نو میوه که څه مقصودی شی ده اما فرع د شجره ده فرع د درخت ده ظاهره خود درخت فرعی شی ده میوه اصلی شی ده لیکن چون که هغه موقوف علیه د درخت ده موقوف علیه د میوه ده چې درخت نه میوه امکان نه لري نو ځکه بیرته هغه اصلی شانو څخه سول ثمره اگرچه مقصود است اما فرع شجر است ملتزم شریعت و مداهین شریعت را بر این معنا قیاس باید کرد بس دغه نو چې څوک هغه د شریعت التزام کوي او تابع د شریعت او د سنت وي او یو څوک بیا مداهنت او سستی په شریعت کې کوي نه هغه پر دې باندې قیاس آنکه التزام دارد صاحب معرفت است هغه څوک چې التزام د شریعت کوي هغه صاحب معرفت دی هرچند التزام بیش معرفت بیش هر څونه چې سړی د شریعت ډیره تابعداري وکړي هغه د معرفت او
میوه بیا غونه ډیر وان که مداهن است از معرفت بے نصیب است که څوک بیا په دې کې سستی او مداهنت او غړمالي کوي هغه به په معرفت څخه بې برخې و بالفرض آنچه به زعم فاسد خود دارد اگر هیچ ندارد از قبیل استدراج است و بالفرض آنچه به زعم فاسد خود دارد اگرچه هیچ ندارد از قبیل استدراج است و که بالفرض بیا هم ودته څه کشف و څه معرفت و څه شی ودته حاصلېدی دا د په خپل فاسد زعم باندې چې دی اتباع د شریعت نه کوي نو که د په فاسد زعم باندې یو څه شی ودته حاصلېدی که څه هم هیڅ شی د حقیقت کې نه لري خو دغه څه شی چې دی وایي زه لرم هغه استدراج دی که جوگیه و براهیمه را در آن شرکت است ټول جوگیان او براهمنان د اندوانو ساحران د اندوانو پیران د اندوانو سالکین یا د اندوانو خورکش خلک دا چې دي ټول په دې کې سره کوي هغه هم دغه څه معرفتونه لري بلکې د جوگیان او براهمنان چې دا په کشف کې ډیر غښتلي دي په هندوستان کې یو قسم دغه جادوګران شته جادوګران هم نه دي جوګیان دي ته دي جوګیان وایي جوګیان او برهمنان مطلب د هندو مذهب سالکین د هندو مذهب مریدان دغه په لنډه توګه مستقل خلاص کړ لکه زموږ په اسلام کې چې هغه د روحانیت او د باطن او د معنویت لار شته په هغه کې سالکین او پیران او مریدان شته په د هندوانو او د بودایانو په مذهب کې په دې کې هم هغه د دې پیرانو مریدان شته عددي په دین کې چې د شرک دین دی خو ټول مشرکان دي په دغه د شرک په دین کې التم د روحانیت په لحاظ په پیرانو مریدان لري هغه ته جوګیان او برهمنان ویل کېږي هغه ته ډیر قوي کشف دتلور کی دا کشف ډیر قوي او ډیر زورور تصرفات کولای شي خو ډېرې خوارۍ کاږي هغه ډېره سعیه کوي بیخي ډېر کوشش او بیخي ډېره سعیه کوي په کندهار کې یو و د هغو څه ما خپله لیدلی نه و خو زما یو بل اشنا یې و هغه سره ته کړی و هغه ورسره پېژندله ورسره شناخت یو دغسې جوګي و دا دې درسای پرته کندهار کې ډېر و خو مطلب څو کسه یو دغه سړی چې و د دیو سره د زموږ انډیوال شناخت درلودی نو ما پوښتنه وکړه ولدی دا لاس دغسې وچ سوی لاس داسې وچ لاس د سپورت نیولی پر دغه وچ سوی نه راته کېدی نه داسې کېدی چې نه پکې دی لکه به بېدېدي هم لاس پې داسې نیولی و که به ولاړ هم لاس تشنا ته به کللي هم لاس پې دغه شو لاس مطلب دغه شو لاس څه کېدی نه پر دغه رقم باندې وچ سوی ول بیا ما پوښتنه وکړه چې دا لاس ولې داسې دی دا ولې داسې وچ سوی دی ول دا راته ویل چې دا زموږ په مسلک کې په دا جوګیتوب کې دا یو ورد موږ په ما ته استاد ویلي و هغه ورد مې پخوي دا ورد پر دغه رقم پخېدی چې په دغه لاس کې به دې خاوره واچې داس به ونیسي او په دې خار کې به د غنم دانه واچي او بیا به دې ته اوبه ورکړي او چې دا غنم شین شي وږی وکړي او په هغه وږي کې غنم پیدا شي تر هغه ساعت پورې به دغه بیرته وایي نو چې دا به نو څو میاشتې وخت به د څه نیولي غنم په څو عمر کې وږي ته رسېږي ادون وخت د لاس داسې نیولي هغه شی وایي اکم ور دا شي دی وای هغه انا اخره د لاس پر هغه کم وچ پاتې ولغه مې پوخ نه کی غنم اصول ته ورسېدی نو چې وخت لاس یې کښته سوی وو هغه شی کم ویلو بده سوی وو څه چم پسو خو مطلب ولغه مې پوخ نه کی لاس مې وچ پاتې اکثر په غرو کې گزاره کی او دا جوګیان اکثره پاواکیږي پاوا رواني چې هغه ډېر استادان دي هغه پاوا رواني ډېر عجب حالات لري ډېر عجب خواري کوي ډېر عجب کمالات لري ډېر تصرفات لري
بیخي په دې عالم کې داسې کارونه کولی شي چې خارق العاده. خو د دوی مکشوفات کونیه دي. دا به وخت امام رباني صاحب تفصیل راته وکړي چې دا د دې مکشوفات چې دي مکشوفات کونیه دي. مکشوفات کونیه دا معنی چې ظاهر د دې مځکې د حالاتو د دې دنیا د دغه مځکې مربوط د دې انسانانو ظاهري مربوط دغه کشفیات دي سره آسماني و الهي و او هغه د بل عالم هغه مکشوفات هغه د دې سره نشته. هغه حقيقي مکشوفات چې هغه په کار دي هغه د سره. کشف کونی بیا په اسلام کې اولیاء کرام ته هیڅ اعتبار نه لري، بلکې کشف کونی څخه اولیاء کرام ډیر بیزار دي، ډیر ځان ځنې ګوري. دغه کشف کونی چې دی چې مطلب یو زه ستا په حال خبر یم، ستا د کور په حال خبر سم، ستا په ربط و آمد باندې خبر سم، او ستا په ژوند باندې خبر سم، دا بل سړي په ژوند باندې خبر یم. دغه مکشوفات کونیه چې دي دغه خطرناک دي، دا په طریقت کې خطرناک شی دي او انسان لپاره ډېر خرابې کیده. اکثر استادان دغه شی نه خوښوي چې د سالک سره پیدا شي، که پیدا شي ځینې سلب کیه ایسته کیه. دغه د جوګیانو د براهیمو کشف دغه کشف دی. د اولیاء کرامو کشف د علومو د معارفو د اسرارو دی چې علوم الهیه، اسرار د شریعت، کمالات د شریعت دا ودی ته کشف کیږي. دغه کشف ودی ته مهم دی. کشف د معارفو، کشف د علومو، کشف د اسرارو د شریعت دا د ډیرو شریفو مقاصدو څخه دی. او دغه په اکثره چوای دا چوای ما از برای استقامت آمدیم، نه از برای کشف و کرامت آمدیم. موږ د کشف و کرامت لپاره نه راغلي، موږ د استقامت لپاره راغلي. دغه کشف و کرامت چې دی بد وړي هغه دغه کشف و کرامت کونی دي. یو ګړی بعد به داسې پیښه شي، یو ساعت بعد به باران وشي، یو ساعت بعد به دا سړي ته میلمه راشي، یو ساعت بعد به دا سړي ته دا مریضي پیښه شي، یو ساعت بعد به دا مریض مړ شي، یو ساعت بعد به دا پلانکي حادثه پیښه شي. دا به داسې وشي، دا به داسې وشي. دغه کشفیات چې دي دا خطرناک دي. دغه څخه سالکین او اولیاء کرام بد وړي. نو وای دغه چې یو څه شی چې دی دغه سړی چې اتباع د شریعت نه کړي، اتباع د شریعت نه کوي، دی که په خپل فاسد زعم یو څه هم لري، هغه هم د قبیلې څخه د استدراج دی که جوګیا و براهیم را در آن شرکت است. کل حقیقت ردته الشریعة فهو زندقة و الحاد. هر حقیقت چې شریعت رد کی نو دا هغه زندقه و الحاد دی، دا د سړي څخه زندق او ملحد جوړي. پر دغه ځای به بس کو. په تیر سبق کې پر امام رباني صاحب مرګ چې دا د حنفي مذهب بیان وکي، نو دا خبره ډیر معقوله خبره وکړه چې والله یو څو ناقص سره ولاړ شي، یو څو حدیث یاد کی او ځان ورته د امام اعظم صاحب مرګ سیال معلوم شي. ماښام یو مضمون کتی د امام سرخسی صاحب مرګ په متعلق دا مبسوط چې جوړ کړی، مبسوط د امام سرخسی صاحب چې عجب انسانان خدای تعالی پیدا کړی، عجب مخلوقات الله تعالی پیدا کړی، او دا مخلوقات ته هم سړی تعجب شي دا د دې زمانې بیا کلان ته چې یا پر پخواني علما ولګېږي او یا د پخواني علما سره ځان سیان بولي. امام سرخسی صاحب په متعلق می دا بیان کتی چې وایي د به وایي ډېرې چیزې خبرې کولې، نو بیا وایي د حکومت خوا ځینې بده شول، د ده بعض نظریات د حکومت څخه خلاف، وایي بیا یې دی راوستی بندیه کې، او بندیه څنګه بندي کوي؟ 14 کاله و څو نومه اعتیادات موسیقي خو مطلب دغه کلونه بندي کړو او دونه کلونه په څا کې بندي کړو، په څا کې بندي. وایي دغه د زندان د مسؤلینو سره د یو قسم رابطه جوړه سول، د هغو څخه یو څه اجازه ترلاسه کړل
چې زما یو څو شاګردان دي 4-5 شاګردان دي او د خاص شاګردان دي ول فقط دغه دي راځي د څا پر غاړه دي را سره کښیني زه به ما سبق ورته وایم دغه اجازه زنده ترلاسه کړه وای هغه اجازه ورته وکړه نو وای دی په څا کې وو نو څا به خود 50 متره 70 متره خو نو 10 متره څا بو یو خو په دې څا کې دی الته ناستو شاګردان به د څا پر غاړه ورته ناستو او د وای دغه چې عبارات ورته وای شاګردان نوښته کول دغه مبسوط چې د دیش جلد دی د دې په څا کې وو دغه شاګردانو د څا پر غاړه ځین نوښته کړی یو مبسوط او یو د سیر کبیر شرح د امام سرخسی صاحب چاغم 15 جلد ده تقریبا شرح د سیر کبیر او مبسوط دا دواړه د څا څخه د عبارت ویل هغه نوښته کول دغه علمیت 12,000 رسالې د علماو د حفظ وی د یاد وی او پر اکثر باندې شرح کړی دي اشی و شرح باندې کړی 12,000 رسالې دا د یاد کړی د علماو د کتابونو نو د درس او د کتابونو د تصنیفات د ټولو د چاپ وخت کې او یو ورکه وای حکومت د بندخانه کې یو ورکه هم د تنو پرشو چې دا شاګردانو در نظر لاندې و چې مطلب هغه څوک و د کاغذ ورته نه کی پر کاغذ او پر کتاب او پر دې باندې بندیز نو د دې انسانان سره دغه علم موجود دغه اندازه اخلاص او تقوا ور سره موجوده دغه اندازه د علم سره محبت ور سره موجود د وس زمانه یو بیا عقل نصور ډوډۍ خور ولر سي او ځان ترغه بالا بولی یا د په خبر باندې اعتراض کی دغه خلکو په دغه علم باندې د امام ابو حنیفه سره مینه درلوده او دغه مذهب باندې دغه سره محبت او دغه ټینګار او دغه علم باوجود نو لیدا ورته معلومه و چې دا مذهب هغه واقعي د اسلام هغه حقيقي مذهب دی او تقلید دغه مذهب یې کاوه په دغه علم باندې نه ځان مجتهد بالا نه ځان پوه بالا نه ځان بلکې مقلد دغه مذهب ځان بالا زموږ د زمانه یو بیا عقل ولر سي او ځان د دې سره سیال بولي سره حیران پاتې سي فرجه په خواني خلکو باندې ډیر عجب خاري تیر سوي دي د کوټونو د لاس عجب حالات باندې تیر سوي دي سړی د دې حالات ګوري دي حالات مطالعه کوي عجب حالات سوي دي مشت پر کوربچاو پر بالش باندې کښینه یو څنګه 50 بالش دی بل څنګه 50 بالش دی درې کوربچیم را تاواري و دا مبسوط په موږ کې به یو غشتلې سړی هغه چې فقط مطالعه کوي ماس حفظ و شرح و نشته حالت فرض یا یو غشتلې سړی باغی چې مطلب مازه مطالعه کوي جيش چل به خیر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم